د مرغومي شپږمه د شوروي ښکېلاک 45مه کلیزه په افغانستان کې یوه توره ورځ. په همدې ورځ د روسیې لښکرو په هېواد حمله وکړه چې له امله یې په میلیونونو کسان شهیدان، معیوب او بې کوره شول. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او جهادي مشران هم دغه ورځ په هېواد کې د روسي یرغلګرو د وحشیانه کړنو د پیل ورځ بولي. خیر محمد د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی، وایي روسي سرو لښکرو په ټولو ولایتونو کې په لوړه کچه وحشتونه ترسره کړل. نو ډېر زیات وحشت په هر ولایت کې خلکو باندې ډېر سخت ظلمونه او په آخر اندازه باندې ظلم روان و چې په هر ولایت کې څوک بهګي که به د عسکرۍ وړ و که به نه و، همدغسې خلک یې کش کول او بولې او بالاخره چې په چا به اشتباه راغله حتی د وژلو ایله یې هم نه کوله. نو هغه وخت ډېر سخت حالت و، کمونیستي نظام و، ډېر بد حالت و. عبدالعزیز د میدان وردګ ولایت بل اوسیدونکی دی، وایي روسي لښکرو په خپلو درنو وسلو په هېواد حمله وکړه او افغان مظلوم ولس یې له ډول ډول کړاوونو سره مخ کړ. زیاتوي چې سرو لښکرو د افغانستان اقتصاد او کلتور ته لوی زیان واړاوه. په افغانستان کې خو داسې بدلونونه مابین ته راغی کله چې شوروي اشغالګر افغانستان ته داخل شو. د مو مملکت یو ښه نظام درلود، شاهي نظام و. پس دغه دی چې داخل شو د دیموکراتي باندې شروع وکړه، لینینیزم یې شروع کړه او په دې مملکت کې او کمیټې جوړې کې خلک په ورته جلبول، هغو ته به بېکاره تبلیغات کول او د افغانستان په خلکو باندې ډېر ظلمونه او ډېر تهدید او ډېر فشار راوسته. د موږ او تاسې دیني فرهنګ یې ضعیفه کړه، اقتصاد هم یې ضعیفه کړه، په موږ باندې تجاوز او تیری وکړه. موږ یې خپلو کارو کسب او خپل فعالیت پرې نه ښودو چې مملکت ته ترقي ورکړو. عبدالوهاب وایي د روسي لښکرو په هېواد یرغل له امله په دغه هېواد کې ګڼ شمېر بدلونونه راغلل. زیاتوي چې د سرو لښکرو د ظلمونو له امله د ده د کورنۍ 40 کسان هم شهیدان شول. کله چې روسان راغلل افغانستان ته وخت د کارمل و، کارمل راغوښتي و، کارمل را داخل کړل، په ډېر رقم ته ظلمونه یې وکړل چې سیاست د موږ له کوره راوتی نه سوې. هغه ظلمونه یې وکړل چې څه یې له لاسه کېدله، هغه وراګانې له هغه نه وویستله قرغې نه. شهیدان چې ورته وایي په کوټاشو کې 119 نفره بشارت ورسوله چې 40 نفره د ما د خپل کور و او په کابل کې پر دا رقم ته ظلمونه کول چې په هره کوڅه به برابر سولم، یعنی شی به یم چې په لاس ورغلل وړلې، سیاسر یې هم وژلې، ماشومان خو بیخي له ډاره هم راویستی نه سول. د یادوله ده چې د روسي لښکرو پر وړاندې د افغان مجاهدینو سپېڅلې مبارزې په داسې حال کې سرې لښکرې تېښتې ته اړ کړې چې 14,000 سرتېرو جسدونه یې له ځان سره یوړل.